السلام علیکم محترم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ استئ. څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې موږ چاته ریکویسټ کړی وي او هغوی نه وي قبول کړی، هغه بیرته څنګه کینسل کړو. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دې په اړه پوره معلومات درکوم. د دې یوه ګڼه دا هم ده چې ځینې دوستان غواړي ریکویسټ وکړي ځینې ملګرو ته، خو هغې ریکویسټ نه کېږي. نو په دې خاطر باندې خپلې ریکویسټ ډېرې کړې وي، نو هغه په دې علت باندې نه کېږي. نو تاسو هغه ریکویسټ بیرته څنګه راوګرځوئ؟ یعنې هلته که تاسو 1 کال 2 کال 3 کاله هر څومره مخکې ریکویسټ کړې وي هغه بیرته راوګرځوئ، یعنې بیرته یې کینسل کړئ. نو راشئ ټول نه لاول به تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ، یعنې هر یو فیسبوک چې تاسو سره وي نو هغه به خلاص کړئ. که لایټ فیسبوک وي او که غټ شین فیسبوک وي نو هغه به خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک خلاص کړ نو را به شئ په دغه ریکویسټ ځای باندې به کلیک وکړئ، یعنې په ستاسو په فیسبوک کې چې په هر ځای کې ریکویسټ ځای وي نو په هغې باندې به کلیک وکړئ. بیا به دغه ځای کې تاسو ته ریکویسټ راوړئ، یعنې دا هغه نمبر دی کوم چې تاسو ته ریکویسټ کړی وي، خو تاسو به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ سی آل باندې. په دې چې مو کله کلیک وکړ نو بیا به راشئ په دغه پاس 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ. نو بیا به راشئ تاسو ته به دغه شانې ځای راشي نو ویو سنډ ریکویسټ، نو په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو ته راوړئ که تاسو هر چا ته هر وخت ریکویسټ کړی وي نو هغه به دغه ځای کې راوړئ. یعنې ما دغه نفر ته ریکویسټ کړی دی خو دوی نه دي قبول کړي، یعنې تاسو دغه ځای کې ټایم هم کتلی شئ. 1 کال مخکې ما دغه آی ډي ته ریکویسټ کړی و خو دوی نه دي قبول کړی، او 6 اونۍ ما مخکې دغه کس ته ریکویسټ کړی خو دوی نه دي قبول کړی، او 18 اونۍ مخکې ما دغه کس ته ریکویسټ کړی دی خو دا نه دی قبول کړی. نو زه غواړم بیرته یې کینسل کړم، نو را به شئ په دغه کینسل باندې به کلیک وکړئ. که تاسې هر څومره نفرو ته ریکویسټ کړی نو هغه به ټول په کینسل باندې به کلیک وکړئ، نو دا به له تاسو سره ختمې شي. یعنې دغه ځای کې اوس تاسو کتلی شئ چې دغه ریکویسټ یې ما بېرته کینسل کړلی. اوس زه ریفریش ورکوم، ګورئ زما ټولې ریکویسټ یې بېرته کینسل شولې. دا وه په فیسبوک کې د شویو ریکویسټو د بیرته کینسل کولو طریقه. تر بلې ویډیو د الله په امان.